وطن تا جوړو وطن تا جوړو وطن تا جوړو دغه وطن مونږ یوه پروسه چې د جلب جذب د داوطلبانو ده چې هغه په بغلان ولایت او پنجشیر ولایت کې شروع ده. د پنجشیر ولایت څخه تقریبا شپږ میاشتې یا کال مخکې شروع شوې ده او د بغلان ولایت د هغو شپږو ولسوالیو لکه اندرابونه، خوسپرنګ، ګذرګاه نور د هغو څخه اوس شروع ده. تقریبا د اوس تاسو ویلدو 350 شاوخوا کسان چې راغلي وو، 50 شاوخوا د پنجشیر وو، د 300 کسان د بغلان د ولایت وو. دا د داوطلبانو په خپله راغلي دي. دلته کوم چې اصول د جلب جذب د ملي اردو دي د هغو مطابق مدلې د پروسس په قرارګاه کې ځای کړي وو. د هغوی چې کوم هغه اصول دي هغه لایحه عمل ده د هغه وروسته مو د یوې میاشتې شاوخوا کې دلته ساتلي وو. اوس مو نن ورځ د تعلیمي مرکز دوی معرفي کړل. هلته 3 میاشتې تقریبا تربیه ورکول کېږي. له هغه وروسته بیا دوی د امارت د مشرتابه لخوا یا د دفاع وزارت د مشرتابه لخوا دوی په جزتامو کې په کار باندې په خدمت باندې اخته کېږي. د دوی دپاره لکه څنګه چې د نورو منصوبینو د ملي اردو امتیازات شته یا مسؤلیتونه شته، دغسې مسؤلیتونه شته. نو دغه لړۍ روانه هم ده انشاءالله په گل گل وطن جوړو با وطن هیڅوک به نه پرېږدو جوړو با وطن گل گل وطن جوړو با وطن هیڅوک به نه پرېږدو جوړو با وطن وطن مور زموږ مورې مونږ دې بچیان یو په تا سر قربانونه وطن تا جوړو وطن تا جوړو وطن تا جوړو دغه وطن مونږ دغه وطن مونږ وطن تا جوړو وطن تا جوړو وطن تا جوړو دغه وطن من صدام حسین است، ولد محمد هاشم از ولایت بغلان ولسوالی خوست و فرنگ. دیگه خدمات داوطلبانه به کماندانی جلب و جذب دیگه پریچرخی کابل آمده ایم و اینجا بایومتریک شدیم و دیگر کارهای ما اسنادهای ما اینجا تکمیل شده و دیگر به جوانای افغانستان پیام این است که بیاین به اردوی اسلامی امارت اسلامی پیوست شوند و دیگر خدمت دین الله متعال خدمت مردم افغانستان رو بکنند. اسمم سمی الله شیرزاد از ولایت پنجشیر از ولسوالی پریان قریه ده پریان. پیام ما همی است که آمدم برای دین برای وطن خدمت کنم در امارت اسلامی افغانستان. دیگه پیام خاصم برای جوانایی است که بیاین خدمت کنند برای وطن. هیڅوک باطن نشم مرتاتا بتا کې ګرځي طالبانو کاروانونه اسم کریم الله فرزند حاجی گل محمد از ولایت بغلان ولسوالی دهساله اندراب.
من آمدم داوطلبانه در اردوی ملی امارت اسلامی افغانستان خدمت میکنم و دیگه سخنان ما بر کسایی که دیگه در وطنهای خارج هستند در زیر تحت دیگه تحقیری دیگه کشورهای خارج قرار دارند، از آنها ما درخواست دارم که بیاین دست خود را همه بکنیم، در این وطن خود خدمت بکنیم تا خون شهدای ما که در این سرزمین ریخته او را پایمال نکنیم و دست خود را بر بالای یتیم از اینا بمانیم تا اینا به سر خود برسند، به قسم پدرشان واری خون خود را جان خود را در این وطن خود قربان میکنند. بسم الله نفیسی هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی دره. نسبت شوق علاقه که به اردوی اسلامی افغانستان داشتم ثبت کردیم و فعلا در قماندانی عمومی جزاز ما سوق هستیم و طرف مرکز تعلیمی و یک پیام خاص به تمام جوانان افغانستان دارم که اردوی اسلامی شوق و نسبت شوق علاقه که دارند میتونن به اردوی اسلامی تشریف بیارن و نظر خدمت در مردم و کشور و دین شوند. وطن مورس مزماری منتی بچیانی پتا سر قربان ہونا وطن مورس مزماری منتی بچیانی پتا سر قربان ہونا وطن تا جوڑو وطن تا جوڑو وطن تا جوڑو